د قرآن کریم یو معروفه مشهوره آیه مجیده مو تلاوت کا څه بچی بچی ته پته دی څه بچی بچی ته پته دی معلومه دی منبرونه د بیان کیږي خو د ما خپل اصول دا دی چې کله چوک د حسین کور ته راشي د حسین عزتریې ته راشي ما زور دا وي چې هغه ځان سره څه دوه ټکي یوسي څه دوه ټکي ورته داسې میلاو شي د مینې څه سینې کې مینه د اهل بیتو راشي پروردگار عالم دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما انسان و جنیان نه خلقت کولو ډېره زیاده توجه که بیا م خلقات کو لپاره د عبادات لپاره د تقوا لپاره د بندگی دا به تاسو دینه پهله دا خبرې اورېدلې وې چې کله حضرت آدم علیه السلام ملائکو ته پروردګار ویلو انی جاعلک فی ارض خلیفه ته زمکه مخ باندې خلیفہ جوړوم ډېر اصرار ملائکانو کړی دی چې مو عبادت پر کپیوم چوک رکوع کیوم چوک سجود کیوم چوک قیام کیوم تو ته د دې ضرورت نشته دا انسانان به بیا د زمکه مخ باندې پسات جوړ کی پسات به وکړي خو خالق ورته یې چې نه زه کوم پوهېږم غنه تاسو نیو خبر زه به د انسان خلقات کوم دا به عبادت کوي د انسان او د جن خلقات پروردگار عالم کوم کړی دی وما خلقت الجن قرآن قانون بدل دی کوم شی پہلا خلقات کړی دی ذکر پہلا دی کومی بعد کے خلقات کړی دی د ذکر بعد کې دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما جنیان خلقات کو ما انسان خلقات کا لپاره د عبادت اوس لږ دغه سوچ پکار دی چې د عبادت مفهوم څه شی دی آیا عبادت دا دی چې ته ماښام نه سبي پورې جنماز واچوه لمونځ کوه ماښام نه سبي نه ماښام پورې جنماز واچوه د قرآن تلاوت کوه د عبادت مفهوم دا دی نه دوستانو ما په طور نه څه حالت لیارې باندې روان یو یو بلند آواز صلوات یو د عبادت مفهوم دا دی څخه نموز دی یا روژه دی یا زکات دی یا خمس دی یا عزاداری د حسین دی کوم یو شیم عبادت سره تعلق لري عبادت ته ته یې څخه د پروردگار عالم د مولا رسول د 14 معصوم مرضی مطابق کوم شی وی غته د عبادت وي کنه مونږ کې د مرضی مطابق نه دی دغه منشه مطابق نه دی غبه د توان نظیر کې نمونځ وی د زورورو منشه کې غد ورزش کول دی پروردگار عالم دیگا چې انسانان کا انسان چیرې کوشش وکي د عبادت درجه ده حدیث قدسی ده کنها عبودیت لربوبیه عبادت درجه عبد نه ده تر ربوبیت پورې یعنی تور ته ځان د څه جوړ کا پروردگار عالم تا ته پروردگار عالم دی یو عام انسان تا چې تعالی سونو نه بده مال سونه جوړ شي تاسو سترګو نه بده مسترګي جوړ شي تخپونه بده مخپې جوړ شي خو کچره ته ما غړې اغلیار اغه عبادت کوم د ما د منشه مطابق دی کله ما مرضی مطابق نه دی تور کې خپل نور څه کوي کوم څه پروردگار عالم یلی دی غبانه نه څه معصوم کوم څه یلی دی غبانه نه څه اولیاء کوم څه یلی دی ته غبانه نه څه غا عبادت نه دی تاسو به کې به عبادت وي ته به عبادت کوي خو ته دغه منشه مطابق نه دی غا د خدای عبادت نه دی یو بلند اوس صلوات یو اوس د عبادت دوره مفهوم دی چې سورورو وینا مطابق د قرآن مطابق د معصوم مطابق د خدای کلام مطابق کله عبادت وکې غنا بعد غ پروردگار عالم سا هغه عبادت قبول دی کچره د خدای منشه مطابق نه دی د معصوم منشه مطابق نه دی غ عبادت نه دی غ د څه بل څه کوي غ خپل مقصد ته نه رسېږي د اولیاء دیدار نشي کوي د معصوم دیدار نشي کولای د موت د زمانه حجات صلوات ورمنه ویو
دنیا کائنات کې داسې هستي شته چې هغه د ورسه ملاویږي خبرې د ورسه کوي دغه قدمونو ته رسېدلي دي خو ولې وجه څه دی څه ویلي دي هغه باندې عمل کړی دی اوس ما ته ټولو نه اولینی شی عبادت مفهوم بدشاه انوار صاحب کوم بیان کړی دی ورنه تپوس کېږي شیختنه تاسې کوم دوره ستر عبادتونه وکړو کوم یو عظیم عبادت مو وکړ چې ختنه ته تپوس کېږي څه غصه تدي مقام ته ورسېدې ولې د حسین ذکر کول د خنو کې وړه خبره ده چې بدشاه انوار صاحب کړی دی دا ته کوم مقام ته ورسېدې تا کوم یو عبادت کړی و دوره پورې هغه کتاب کې لیکل شته چې تا کوم ستر نمنځونه کړي وو کوم یو داسې نمونځ و چې هغه نمانځه ساته خپل مقصد ته ورسېدې بدشاه انوار صاحب ورته ذکر کوي چې ما به 15 وخته نمونځ کوم پروردګار عالم واجب کړی دی دا به کول دا نمونځ ما نه دی پرېښلی د تهجد نمونځ ما نه دی پرېښلی بدشاه انوار صاحب ورته یي خو د ما نمونځ طریقه دا وه اوس نمانځه طریقې زده کول بدشاه انوار صاحب کلام کمبلیحال بزرگوار کلام دا قرآن نه علاوه نه دی د قرآن آیات را واخله د معصوم قول را واخله د پیغمبر حدیث را واخله د دیو وینا را واخله دا به غصه برابره وي همداسې دی که نه دی دې نه بار څه نشته دی د ما آواز خراب دی خو که څه ځان سوړی نو بیا ورته سوچ وکړه نو هغه زورور دی چې ما نمونځ کولی ستر نمانځونه به نه کولو واجب نمونځ به کول تهجد نمونځ به کول خو د ما نمونځ داسې وه چې د ما نمانځه کې د ما جنان حسین مینه وه د وړې بلبلې مینه وه هغې وړې بلبلې مینې سره دغه مقام ته رسېدلی یم بیا که زړه کې چیرې د اهل بیتو مینه نشته دی د وړې بلبلې مینه نشته دی د حسین مینه نشته دی نمونځ دی نه دی ولیکن کمبلیحان بزرگوار یو ځای کې یی د نمانځه مطابق واجب امر دی پروغ دین کې ټولو نه اول نمونځ دی بار بار قرآن کې ورباندې تاکید دی واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ولا تکونن من المشرکین نمونځ قائم کا زکات ورکا مشرک مه جوړېږه خدای قائم کېدل د نمانځه څه بله خبره دی کول یې څه بله خبره دی خو نمونځ واجب دی 15 وخته خو بدشاه انوار سے دی چې د کې مینه د محمد و آل محمد ضرور دی که چیرې کومې سینې کې مینه شته بیا دغه نمونځ څنګه دی مولا رسول دی چې الصلاة معراج المؤمن بیا نمونځ مؤمن دپاره معراج دی کوم یو معراج دی څنګه مولا رسول معراج کړی دی مؤمن د نمانځه کې همغسې معراج کوي که چیرې مینه ورکې محمد و آل محمد موجوده دی کمبلیحان بزرګوار دی چې په رکوع په قیام رکوع سجود هغه پوهېږي چې حاضر د شاه د وروځو په محراب شي بدشاه انوار سے دی چې په صلات رکوع سجود تشهد پارس دی میر انوار رکوع سجود استاد وروځو له محرابه بدشاه انوار سے دی چې ما نمونځ کوم دی غده چې نمونځ دی چې نمانځه کې قیام هم پارس دی رکوع هم پارس دی سجده هم پارس دی خو بدشاه انوار سے دی چې چختنه حسینه په صلات رکوع سجود تشهد پارس دی میر انوار رکوع سجود استاد وروځو له محرابه خو ما خو داسې سجده دی جنانه حسینه چې د تا د وروځو منځ کې هلته د سترګې غړوم پروردګار ته د سجده کوم یو بلند اوسې صلوات بیا د کمبلیحان بزرګوارو نه نمونځ زده کوي کتابي دا دی ما مخته ایښی دی کله کمبر بزرګوار بدشاه انوار صاحب د نمونځ زده کوي بدشاه انوار صاحب ورته ای کمبر د ما نیکه رسول الله ویلي دي انما عمل بنیت ته د عمل دار و مدار نیت باندې دی بیا د ورته بدشاه انوار صاحب یی چې ای کمبر نمونځ کله چوکۍ غته د خشوع او حضور ضرورت دی د قرآن آیات دی
دانا څه دماغو کې د نورې سوداوانې دي څه دي شروع یې ورکې د خپلې دوکانداري حسابونه کوي یو ورکې ګاډي چلوي یو بل څه کوي یو بل څه کوي نو هغه نمونځ څه کوم نمونځ بیا بدشانوار سید کمرلیحان بزرگوار ته خیلی دی کمرلیحان بزرگوار باندې شعري انداز کې بیان کړی دی هغه دی چې نمانځه ته کله ودرېږي کمرلیحان بزرگوار دی بس دغه ځای باندې د دوې خبرې کوم مخته تقریر بیایم د څو ټکي صرف د کمرلیحان بزرگوار واورو چې کمرلیحان بزرگوار دی غیر خو ورته ویلو چې د اعمال دار و مدار کوم دی د نیت باندې دی اوس کمرلیحان بزرگوار دی چې نمانځه ورته نیت په زړه پیدا کا نه زړه کې نیت وتړه بیا الله اکبر ظاهر په خوله ادا کا زړه کې د نمانځه نیت وتړه بیا ظاهر خوله باندې الله اکبر غاګ وکا سید میران میا د بیا د الله اکبر باندې چې الله اکبر ذکر د حسین دی هغه کاس رسیده په دغه مقام شي کمرلیحان بزرگوار دی چې نمانځه وطنیات په زړه پیدا کا بیا الله اکبر ظاهر په خوله ادا کا وجهات قرات سره الویلا د قرآن ټکی کمرلیحان بزرگوار یې چې صحیح تلفظ ادا کا زبر زیر آریو شے نمانځه کې کنی گوه قرات هم اکتفا کا کوم قرات قرات سا د قرآن تلاوت شروع کا الحمد پا دویام رکعت کنوت کا لا قراتا دویام رکعت کے دوئے کنوت موجود دے گا پا دویام رکعت کنوت کا لا قراتا پا درگاہ خدای دعا غفر لنا کا خدای تسوالوں کا سخت تمافی وکی کمرلیحان بزرگوار دی آئی پر رکوع سبحان رب العظیم دے کا نہ دے رکوع کے دے مدام دا ذکر کوں گا کوم نمونز ورته چختل خیال دی هغه نمونز بیان ته کوي بادشاہ کمرلیحان بزرگوار پر رکوع سبحان ربی العظیم دے پر سجود سبحان ربی العلا کا سبحان ربی العلا بیان دمو سجدے کی کوم کا نه ده کوم ده کوم اوس دې نه مخکې وره څکلر دوه رکعات نمونز پورا کړ اوس دغه نه بعد عشق منزال دی لګ څه کمرلیحان بزرگوار بیان کړی دی کله د دوه رکعات نمونز پورا کر تحجد تشهد مویون کنا کمرلیحان بزرگوار دچی تشهد و درود ول ویلا چکے نے دیتا کی تم کا سوچ وکا بس مقصد تا برسے کو کا نکو چوکنوں کا بیا بلا خبر دی ننا 200 اقوالا پہلا دا بیان دے دیتا کمرلیحان بزرگوار دیوانے کمبار دے تشهد و درود ول ویلا چکے نے پگوشید خ ابرو سلام ادا کا یو سلام دے پا نبی پل پا علی دے پسڑ نقش صالحین آل ابا کا بے حضور زڑ نمونز کلا چلے گی تشہود کے کلا چلے بے حضور زڑ نمونز کلا چلے گی پا خاطر حضور شہید کربلا کا بیا آگا ٹائم پسڑا کا چوڑا بلا بلا حسین توے لوڑا دے بابا جان حسینی سجدہ لگا ولیے دے بے حضور زڑا نمونز کلا چلے گی پا خاطر حضور شہید کربلا کا دا اسلام اطاعت علا پا خدای قبلی گی دا اطاعت بندگی دا کمت کہے کمرلیحان بزرگوار دی دا اسلام اطاعت علا پا خدای قبلی گی ماتام رویدار دا سید شہدہ کا دا حسین ماتام آوری دا حسین ذکر کئی غناباد با دا حسین ذکر چوکی دا حسین ازدری چوکی دا نمانزہ خوان بانی با پویشی کنی نمانزہ بانی دا نخبری گی انور شاہ صاحب دوستی کا پوئے گے کمبر علی خبر ہے پا ایمان کا کمرلیحان بزرگوار بھی ہے چکم نمونز ما و خیل کا دا نمون چاوک چور ام گناہگار دے چور ام گناہوانے کڑی دی سیعیات دیئے گناہ تا سیعیات تا گناہ تا یہ سیعیات پا یہ بدال پا حسنات شی کا دوارا کوتا دی آلات سا نمونزی زندگی کے وقت چورا گناہوانے کڑی دی سیعیات پا یہ بدال پا حسنات شی کا پا کول دا کمبار چوک اکتبا کا
خو که چوک د ما خبره منی که ملیحان بزرگوار دی چوک د ما چیختن میرنوار خبره منی د نمنز دا طریقه دی یو بلند آواز صلوات یو د عبادت مفهوم همدا دی څنګه د پروردگار عالم لیار مطابق وي دغه منشأ مطابق وي سترګې وغړوه پروردگار عالم هدایت په 1,40,000 پیغمبران راستولو دنیا کې بیا څه کله د آخري پیغمبر دنیا نه رحلت کوي غنبات امامات شروع شد بیا امامات ارچا वो सब मौत ज़माने इमाम हिदायत पर मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुम जाए के कुम यो इंसान गलती वकी कुम आयो गुनाह वकी गलत अपोसो के दा गुनाह वाले वका जवाब चवी ज शैतान तो का काम सबक अंदर सदिया गाम दे ये ज शैतान तो का काम अंदर से देगा اوس لګ د خپل د نفس بیار تسترګې وغړوه شیطان گمراهی پناسته د زمانه مولا هدایت پناسته شیطان باندې 100% یقین راوړی دی چې دا د ما گمراه کوي زه چېته غلطي کوم دا د ما باندې شیطان کوي تاسې په خدای قسم وي هر یو انسان خپل نفس ته سترګې وغړوه خپل وجود ته سترګې وغړوه چې د زوره یقین د شیطان باندې دی چې ما دوکه کوي دی په نیمه یقین تا د زمانه حجت باندې شته چې د ما د هدایت کوي نشته نو موږ ایمان شیطان باندې راوړی دی 24 घंटे د ولیو باندې شیطان سور وي څه مو ته یې موږ منو که کله تو شیطان لیارې نه غړی تا باندې یوه ګناه کوي ته لګې خو ورته سترګې اوچاتې که ورته غږ وکړه د پروردګار عالم هدایت دپاره استولی دی غم موجود دی شیطان باندې مو باور شته علي باندې مو باور نشته نو بیا خپله سوچ وکړه چې موږ د شیطان منو که زورور د منو اوس نه وجود کې شیطان دی درار کړی دی مکمل وجود کې ځای شیطان نه ورکړی دی نفس باندې شیطان ناست دی 24 घंटे د شیطان دا ډیوټي دی څنګه انسان ته یې چې ته دا غلط کار وکړه ته دا غلط کار وکړه ته دا غلط کار وکړه بیا دوره پورې چې کله هغه انسان څنګه د زورورو لیارې نه ورسته دی د معصومو لیارې نه ورسته دی ټولې زندګۍ کې د شیطان خبره منلې دی بیا کله هغه باندې د زنکدان ډګي راشي بچانوار سے دیئے گا څه شول هغه خلک چې یې کبر و دماغ کړل هغه خلک څه شو چې دنیا باندې ډېر تکبر او غرور سره ګرځېدو سختې زنکدان و غرغړې یې وکړلې نوړو څه سود به حاصل کې که بادشاه د کل جهان شي بچانوار سے دیئے کار د آخرت کوه څه خلاصه دوي غاړه نو از زنکدن پورې شیطان ورسره دی ولې تو خپل کړی دی امام د وجود نه وخلی دی کنې وجود باندې ډیوټي ده معصوم دی خو تا ورنه خپل وجود کې ځای ورکړی نه دی هغه سرې ګیرې والا رولیو باندې سپور دی کمان د تا وجود باندې دمغه دی څه کله وجود باندې کمان ته شیطان نه ورکې زندګۍ کې د څه شروع دی د نفس اماره ډیوټي شروع کړی دی دا غلط کار وکړه دا وکړه دا وکړه دا وکړه بیا کله د زنکدان ډګي د انسان خولې باندې راشي د اسرائیل شکل و صورت وکشي ولې چې ابراهیم پیغمبر باندې استی څنګه انسانانو دپاره پیغمبري سره امام هم دی پروردگار عالم ته یې خلق پروردگارا ما ته لګ اسرائیل هغه حالت کې وخیا چې کوم حالات کې هغه ګناهګار انسان نه روخلی الله اکبر پروردگار ته ورته ای ابراهیم برداشت پونه کې د خدای نبی ته یې برداشت پونه کې ورته یې نه خلق ماته وخیا څکله هغه اسرائیل هغه شکل پیغمبر ته جوړ ک ابراهیم ته چې کوم ګناهګار انسان نه روخلی حضرت ابراهیم 2 घंटे به او شی اوس تو صرف دغه شکل لیدو سره څه کوم انسان وجود باندې د اولیاء قبضه نه دی
د معصومو قبضه نه دی وجود باندې د شیطان قبضه دی کله خله باندې د زنکدان ډګي راغله کله د حضرت اسرائیل وجود وکسي هغه د جهنم پرشته وکسي تګشي بر باندې تند غالب شي اکثر به توسلی د لیګان تعالی زنکدان دی نو په ورکو کله تند ور باندې غالب شي دی ټایم باندې دغه لاین ورته ودرېږي ولې تل عمرې په ولیو ګرځولې دی څه ورته هغه یلی دي هغه منلې دي ورته ودرېږي ورته یې وبیر خس چې وي جام ور سره وي د ابلیس سره څه ډېر تګې زبد نه د وبدار کا ورته یې چراکا وي څه د وبد زوس خم تګې هم ابلیس ته یې شیطان ته یې څه نه لینی خو بنه درکوم د موت څو شرطونه دي هغه شرطونه به معنی ورته یې څه شرط دی ورته یې لا اله الا الله کلمې نه منکر شه محمد رسول الله کلمې نه منکر شه علی ولی الله کلمې نه منکر شه دغه اوبو جام به نه دار کوم ورته هغه کاس یې چې ولې نه ټولې زندګي کې خود زه دوکا کوم اوس خو مو پرېږده د زنکدان وخت دی یو وسوسو فی صدور الناس زړه کې بیا وسوسه واچي ورته یې ته وبوسه کې دی شي پروردګار د نه بیا زندگی دار کی خو ته منکر شه بیا ورته ابلیس چې ووایه چې زه د لا اله الا الله کلمې نه منکر یم هغه خپل زبان سره زنکدان کې بیان کوي چې زه لا اله الا الله کلمې نه منکر یم بیا ورته یې چې خپل زبان سره اقرار وکړه چې محمد رسول الله کلمې نه منکر یم د محمد رسول الله کلمې نه منکر شي بیا ورته یې چې ووایه چې زه د علی ولی الله کلمې نه منکر یم د علی ولایت نه منکر یم کله هغه دغه درېیمه جمله م وکړي هغه نه بعد شیطان ونه اوبه نه ورکوي هغه اوبو جام په ځمکې وړی ورته یې چې وایي شتا باندې چې تا علی باندې هستي ویلوله ټولې زندګۍ کې هم دوکا کې زنکدن کې هم دوکا کې لا اله الا الله کلمې نه منکر شوې محمد رسول الله کلمې نه منکر شوې علی ولی الله کلمې نه منکر شوې سات تا ځای جهنم دی کڅورا پورې چوک د علی ولایت نه خپل خله باندې منکر نه دی شوی هغه چوک جهنم ته نشي استولی خو که کله وجود باندې د شیطان قبضه دی دوستانو بیا د زنکدان انجام همدا دی یو بلند اوس صلوات وي اوس سوچ کوه ګناهونو په د زورورو لیاره کې وړاندې سټیپ څه شی دی ته کله وغواړې چې زه معصوم غواړې څم زه امام غواړې څم زه ولی غواړې څم وړاندې سټیپ قد افلاح من زکاها د خپل نفس پاکیات دی بل چې ته مه ګرځه د خپل وجود پاکیات دی عرش دی پارش دی لوح دی قلم دی میرا سترګه دی اونګی دی کربلا دی حسین دی خیالمند علی اکبر دی دا سار نخبو پورې تو هم دی وجود کې موجود دی بل چې ته نه دی بل چې ته ورسې مه ګرځه شاه سید میران بزرگوار یہی تو شاه سید میران زید تر کو معلوم نہ دے چیتا چیتا بور سے گرزے وبک سے مقام کے دا قلوب لپاک جو صدا کا کلا زڑا پاک بیا بھی تخپل زڑا کے وقت سے دا کم کم زے کے موجودی اجزکا کمر لحان بزرگوار یہی ستا دا زڑا آئینا سیکل کا جہان وقت سا پا جہان کے بیا اخبر ہے جنان وقت سے بیا دشتا دی دا بیا وجود کے حاضر دی طویل بیانونه اور باندې سره برجان سے چتا کا وجود کی سی حاضر دیار جمال بیا کسا آئینه مثل جمال بیا د سده صدا بس دی لکه څنګه عینه کې خپل مخ کسه همدته بیا خپل زړه سترګې غړوا بیا به تور کې هغه زورور کسه خو شرط څه دی چې خپل زړه پاک خپل نفس پاک کچره نفس پاک نه دی انما یرید الله لیصب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا څکم ځای کې نجاسات غد ځای ته اهل بیت نه نږدې کیږي غد ور پاک دي چې خو ته نجاسات نږدې کیدای نشي وړمبي ګناه څه ماته کومه وجه ده څخه وجه نه ماته زورورو ته نشم نږدې کیدای شپږم تاجدار ولایت یې څه وړمبي هغه ګناه ده
ستن نورو خلقو پس ساریه مثال ما پری دقبال ناسته پیشنمی یا شخصو بیدار ناسته پیشنمی تا دیب سے ساریه چا شخصو بیدار دا طولی وریزه کی چورا گناهونه کئی گل سے ساریه چا دادا چکئی چکئی شپیگم مولاد یهی چا بازار تا وزا آریو پس پخ پلی بخی کڑیوی تا جاسا کار نشتا بل بانده تحمت ملگوا چا دادا کئی دادا کئی دادا کئی تا تا دا بل غلطی میگی دی خپل نفس تسترگه وغیره چا تا سا دا شیطان چکئی طولی وریزه ما خام لگ چمله معصوم دیئی کلا بستره که پټ شه د سابینا ما خام پورې لګ د خپل ګناونو حساب وکړه ته څورا کړی دي بل پرېګ دا وخت د قبر کې نه چمله د خپل وجود غام دا وکړه د خپل وجود فکر دا وکړه بیا د پیغام تجار ویلې آتی څ ټولو نه زیات لیاره منزل کې سموتا د اعمالو رکاوټ کوم دی د خمینی صاحب استاد جواد ملکی تبریزی سیر و سلوک کتاب کوم لیکل دی مرتضی متحری بزرگوار عمر کې لیکل کړی دی اخ کتاب نه ما دا څو جمله راخستی دي ته د جواد ملکی تبریزی یو شاګرد دی مدرسو کې د علم عرفان چلیږي د علم عرفان د عشق مدرسې شته دي څه امام ته څنګه رسېږي د زمانه مولا ته څنګه رسېږي نو خپل شاګردانو ته علم عرفان وخیلو ذکرونه ورته وخیلو عملونه ورته وخیلو بس اخیری واقعیا مصیب ترسم عملونه ورته وخیلو ورته یی څه دا عمل وکړو دا عمل وکړو دا عمل وکړو تاسو باندې به کشف شروع شي لکه کشف دا مطلب دی چې غاده تو وجود کې و د نور ته جلا ارزي غته ته لیار خپل خیر څه دغه کې امام موجود دی دغه کې ولی موجود دی دغه کې زورور موجود دی غه کې بیا دا خبرې نشته دي څه الله ته په دغه ټیم نمونځ وکړه ته په دغه ټیم روژه وساته نه د نمانځه وخت شي ته نه سینه خپله یی پرېږدي د نه وجود څه کله شیطان ته ودرړی نه وجود ته نه پرېږدي غه د پسۍ چې دا د نمانځه ټیم دی غه ته نه خپله غا کوي چې اوس ما ته د سوره یاسین تلاوت وکړه ما ته ضرورت دی ما ته د سوره رحمان تلاوت وکړه ما ته ضرورت دی د عرفان کوم سبق دی غدي حساب سره نو د علم عرفان سبق وخیلو یو شاګرد ته چې دی چې 12 کاله خوري وکړه هیڅ قسم ته الهام نه کېږي هیڅ قسم ته پیدا ورته نه ملويږي اخر د خپل استاد چې کوم استاد نه علاوه کېږي نه هغه ته لاړ ورته کېناسته ورته یې ما خو 12 کاله خوري وکړه هیڅ به ونه لیدو هیڅ باندې پوه نه شوم کله هغه استاد وجود ته سترګې وغړولې ورته یې دا د 12 کاله عبادت وکړه ذکرونه د وکړو ذکر د وکړه در 12 کاله وکړه 12,000 کاله وکړه ته امام ته نشي رسېدی سوچم دی د یوه جمله درته کوم ورته یې واجه څه دی ورته یې واجه د څه دی څه د تاسې خاندان یوه قبیله دی هغې قبیلې کې یو انسان دی غصد غم اومن دی د علی منونکی دی ته د ورسه زړه کې کینه ساتې بغض د ساتې ورته یې ویلو څه او موږ کور څخه خانداني دشمني دی پلار نیکه پاتې نه لکه موږ د تیراکور مې کې د چلیږي هغه د وجې د نور خاندان هم ورسه کینه کوي زه هم ورسه کینه کوم ورته یې دا د تا مرضي در 12 کاله عبادت وکړه 12,000 کاله عبادت وکړه زړه کې ذره برابر د علی مانونکي بغض موجود وي نه ولی ته رسېدی شي نه امام ته رسېدی شي نه خدای ته رسېدی شي بیا بل طرف نه امام محمد باقر علیه السلام کول دی چې امام محمد باقر علیه السلام دی څه چوک خپله کې د مو مانونکي وکړي درور ورځو زیاتې خبرې ونه کړي مرور شو یوه بل سره کینه وکړه درې ورځې درې موږ ور کلونه هم کینه کوم که ټول عمر دا هم کوم که کیدای شي اوس هم د ماتمخانې کې داسې کسان ناست وي چې لس کاله یوه بل سره خبرې نه وي کړي امام محمد باقر علیه السلام دی چې د مو مانونکي کله درو ورځو نه یو بل سره خبرې ونه کړي
لکه دوه کسان وي و بل څه خبرې نه کوي کینه کوي. امام محمد باقر علیه السلام دی چې دې اردوو باندې د پروردګار عالم لعنت کوي. اوس دې کې داسې خو هم کیدای شي که یو به ښه وي یو به ښه نه وي. نو یو صحابي پاره ته ورته وایي چې مولا اوس دا خو داسې هم کیدای شي چې یو به ښه وي یو به ښه نه وي، د پروردګار عالم دې اردوو باندې ولې لعنت کوي؟ امام ورته وایي چې دا کوم ګناهګار دی دې باندې د خپلې ګناه د وجې پروردګار لعنت کوي، چې دا کوم ګناهګار نه دی دې باندې تکبر د وجې لعنت کوي. پکار دا دی چې که دا کوم ګناه کړی دی د دې څه خبرې نه کوي، مؤمن ورور سره محبت نه ساتي، دا بل دغه کور ته روان شي ورته دروازه وټکوي، ورته یې چې پلانکیه راوځه تم د علي منونکی زم د علي منونکی یم، تم د حسین منونکی زم د حسین منونکی یم. که ما نه څه غلطي شوې وي ته مه معاف کړه، که تا نه څه غلطي شوې وي ما طرف نه معاف شوې. امام محمد باقر علیه السلام دی چې که د دوه مؤمنان خپله کې خپله ملو شو یا منځ کې د کلي والا مشران رانوتو دغه دوه کسان خپله کې ملو کو، یو قدم بدلې کې خیال شه مستند کتابونو نه د امام قولونو نه چې کله هغه کور غواړي یو قدم چې ږدي یوه قدم بدلې کې 70 کبیره ګناهونه معاف کېږي هغې انسان ته، د 70 مقبول حجونو ثواب ملویږي هغې انسان ته. بیا آخری جمله چې امام محمد باقر علیه السلام کړی دی هغه یې د هغه شهید برابر ثواب ملویږي چې هغه د مولا مینې کې شهید شوی. ورته تپوس کوي دوره عظیمه مرتبه یا امام؟ ورته یې دوره عظیمه مرتبه ورته ځکه ملویږي چې دا کله خپل کور نه روان شه هغه مؤمن ورور سره تکبر ویلول، غرور ویلول، مستی ویلوله، خپل نفس باندې د دې نفس کې شیطان موجود و، شیطان باندې ورمبه د غشي گزار وکړ، غشي گزار د وجه نفس جهاد اکبر کې شروع شو، خپل نفس جهاد وکړ، دې د وجه د شهادت برابر ثواب دې ته ملو شو. بلند اوس صلوات وي. اوس د ځان ته سوچ پکار دی چې موږ د یوه بل سکینه کوم که نه د کوم، یوه بل څه د بغض او حسد کوم که نه د کوم، د بیا ځان ته سترګې وغړوه. دا د معصومو کارونه دي. معصوم د دی چې که کله دا کارونه کوم انسان کې موجود دي هغه مو ته نشي رسېدی، هغه اولیاو ته نشي رسېدی. بس دنیا کې به پټې سترګې سار وي، آخري زنکدن کې د اوبو جام د شیطان د لاسه دی ورته به میلاو شي. بس دوستانو څو ټکیا ذکر د بادشاه حسین ما بیگا د بادشاه انور سے زیارت کې ذکر وکړ چې جنان حسین د کربلا ځمکې نه عرش جوړ کړی دی. د اسلام حج د کېږي کعبه کې، د عشق حج د کېږي کربلا کې د حسین طواف سره. ځکه یې چې یو سلام د چا ادا کو غم راج د عرش العلا کو، یو طواف د ستا بهتر دی 100,000 حج لکبې. دا د لسم مازدیګر ورسه خالق وعده کړی دی که چې تا مکمل او شوه بیا به قرآن نه تفسیر درته زه بیان کړم. خو د کربلا ځمکې نه عرش دې طریقې سره جوړ کړ. سوچ وکړه کله د قیامت ورځ شي چې ټول خلق په جنت ته نوځي، جنان حسین به کله جنت ته نوځي سترګې به غړوي اسمان ته، پروردګار عالم به ورته ندا وکړي یا حسین ته دې جنت کې خپه ولې. ما دې ټکي ته سوچ وکړو ته دې جنت کې خپه ولې. جنان حسین ورته یې خالقه پروردګار ورته یې ځکه دې جنت کې څه شي کمی وي یا تا ته څه کمی وي یا د تا منونکیو ته څه کمی وي، ما ته ووایه چې زه نور خلقات کوم. حسین ورته یې چې نه پروردګاره د جنت کې څه کمی نشته دی، خو د دې جنت ځمکې نه ما هغه ځمکه ډېره زیاته خوښه دی.
څه کومې ځمکې باندې ما لسم ټیټ مازدیګر سجده لګولې وه وړې بلبلې ورته وړه وړه غږونه کولو ما هغه ځمکه ډېره خوښه دی مصیب نه کوم دغه ځای باندې دغه واقعه بدخشان انوار سے لیکلی دی څو ټکي درته وکړم تاریخ نه یې راخستی دی یہی چې د کربلا ځمکه پروردګار به غږ وکړي ملایکانو ته د کربلا ځمکه راوچته کو د حسین مخ ته جنت کې وغوړاو چې کله ملایکان راشي د کربلا ځمکې ته د کربلا ځمکه کله اوچتئ جنت ته وړي د کربلا ځمکه انکار کوي چې زه جنت ته نه ځم ورنه تپوس کېږي ولې نه ځې ورته یې ځکه مو جنت ته زه نه ځم چې زه نیمګړی شوی یم نیمګړی زه پوره نه یم ورنه ملایکان تپوس کوي څرنګه نیمګړی شوی ورته یې کله کربلایان راغله لیرې لیرې ملکونو نه کورمې نه تیران نه بنګښو نه خرچې وکړې نجاب نه کربلا پورې پیدل مزار وکړې بیا به وګرځېدو بیا به د ما خاورې راواخستې سزلګوانې به راواخستو خپلو کورونو ته به یوړو ځي نیمګړې یې کړې یم څوره پورې هغه سزلګوان هغه د کربلا خاوره هغه یی چې کربلا ځمکه یی ما ته پوره نه وي شوې زه غوره پورې جنت ته نه ځم پروردګار به حکم وکړي هغه مؤمنانو کورونو کې وګرځو د مؤمنانو قبرونو کې وګرځو چته د کربلا خاوره یخې وي کربلا میدان ته راوړو حسین خفه دی چې زه د کربلا ځمکه جنت ته یوسم چې کله ملایکان راشي هغو کورونو ځایو باندې وګرځي چې کوم ځای کې د قیامت ورځ به وي هر څه بړانګ وي چې کوم ځای کې د کربلا خاوره وي هغو مؤمنانو قبرونو ته به لاړ شي چې کوم ځای کې د کربلا خاوره وي چې کله د مؤمنانو قبرونو ته لاړ شي هغه خاوره کله کربلا ته وړي ملایکان د کربلا هغه خاوره چې ما ته کومه مړی سچې کدم هغه خاوره به انکار وکړي چې زه د کربلا ځمکې ته نه ځم پروردګار به غږ وکړي ملایکو ته څه وجه څه دی ټیټ مازدیګر دی حسین خفه دی د قبرونو نه د خاوره ولې نه رڅي هغه خاوره به غږ وکړي چې دغه مؤمن چې کله سبي وخت پاره دی سزلګا به راواخستو کله دوه رکعاته لمونځ کولی د سبي وخت څخه بیا به ټنډې پورې ونسته بیا به زړه پورې ونسته بیا به ما سمینه وکړه څوره پورې هغه مؤمن نه وي زه خوره پورې کربلا ته نه ځم چې پروردګار به حکم وکړي چې څوره مؤمنان د قیامت میدان کې دي جنت کې دي دغه ټول د کربلا ځمکې ته بوځو الله اکبر کله د هغه عشق میدان ته بوځي هغه د عشق میدان به اوچت شي بیا د کربلا ټولو ځمکو باندې به اوچت شي د حسین مخ ته بیا جنت کې غنبات وغوړي د کربلا خاورې دوره قیمت دی نه د پوهېږم بیا به د واړې بلبلې قدمونو څوره قیمت وي بیا به د حسین څوره قیمت وي خو بدخشان انوار صاحب همدوره یی چې یوه شپه مه کربلا باندې ګذران شو ما په سترګو راڅرګند جنت در شو کربلا مرتبه وګوره انواره د ګمبد کعبه له عرش منوره بدخشان انوار صاحب یی چې کربلا ته که زه عرش وایم رښتیا دی پکې پروت خو مې چې صفت مصطفی دی بدخشان انوار صاحب یی چې کربلا عرش څنګه دی چې هغه چوک ورکې دی چې هغه د مانک رسول الله ولیو باندې ګرځولی دی حسین دوره نیازوړی دی دوستانو مصیب نه لګي فضایل واوره چې ته نه د دماغو ترڅي زم ته نه پوهېږم چې یوې ورځې مولا حسن جان و حسین د عید ورځه د مدینې چلو کې بار وتلی دي نیکه رسول الله سره دي مولا حسین د ورته یی د ما ګرانه جده د مدینې وړکي وکسه اسیانو باندې سواره دي سوارتي ده کوي د مو آس نشته چې هغه د کائناتو پیغمبر علامه دربندي اسرار و شهادت کې دا واقعه لیکلې ده هغه د کائناتو پیغمبر چې اردوال لسونه ټیټ کو ځمکې ته ورسېده
یوه ولی باندې مولا حسین چینول، بل ولی باندې مولا حسن جان چینول. مولا حسین ته ورته یی چې د ما ګرانه جده د مدینه چولو والا وړکی اسیانو باندې سوره دي، د اسیانو واګې لاسو کې نسکی دي، د موس ورتی واګې نشتا. چې مولا رسول دی چې د ما حسین ازویا د ما هغه زل په لاس کې ولسا چې کوم زل په باندې پروردگار قسم خورلې ده. کله هغه زل په حسین ونسته کومې غاړې توي هغه غاړې کائنات و پیغمبر تویگی. دورا نیازوڑ حسین دے، دورا خدای باندے گران حسین دے. مدد بگاد بدشانوار سے زیارات کے ذکر وقت سے چکوے مولا حسین ذلکے پل تلخ کرے ورسولے. کائنات کے اس پورے یو نبی نشتہ دے، یو پیغمبر نشتہ دے. سغتا پروردگار عالم دا غاق کرے وی یا ایوہ النفس المطمئنتو ارجیان الہ ربک راضیت المرضیہ. او دا نفس مطمئنہ چختنا معترب رجوع کا موغر روشا زدو نرزیم تمو نرزی شا یا حسین. پروردگار دورتا یہی وشوتا رزی شا رتوشا کلا رتوشوے دے ذلکے پلتا لحکر رسول یہ دی ذکر دا پدواتا کی در تکاؤں جڑوانے مڈیرے وکے ننی لگ د یو زورور د یو فقیر دلاسا لیکل بیان در توکم تاریخ کې به موجود وي چې مولا حسین رتوش د خیمو مخت نزا خخه کا جنان حسین د لسم ټیټ مزدیګار باندې نزه ته تکیا ولګوله. ولې ډېر ستړی شوی دی دوستانو. حسین د لسم مزدیګار ډېر ستړی دی. سشی سستړی شوی دی. د علی اکبر جنازه خیمو ته راوړی دی، د قاسم جنازه خیمو ته راوړی دی. وړوکی لالا یې وړو لاسونو باندې راوړی دی. یہی چې کله د بېکسي نیزې ته تکیه لګولی دی ټیټ مزدیګار دی. یہی چې یو کاس دچې دی چې د پرات په غاړې د لسم ټوله شپه تېره کړې دی. یو فقیر دی، یو درویش دی، د پرات په غاړې ولاړ دی. د لسم شپې ننداره یې ټوله کړې دی، لیدلې یې د خپلو سترګو سره. د لسم ورځې د علي اکبر ګاډې واډې زلفې هم لیدلې دي. هغه وخت هم لیدلی دی چې زلجنا سمبونو نه وړې بلبلې وړه وړه لاسونه تاو کړي دي. خو چې کله د لسم ټیټ مازدیګر شه دغه فقیر دی چې د ما زړه کې راغلو چې څه د خپل مرشد مولا علی سلام په لاړ شه. ولې د فقیرانو مرشد جنان علی دی، د اولیاء سردار دی، سیدت الاولیاء دی. دوستانو مینې سي اورو دغه دوه ټکي کیدای شي پهله ځل مې دماغو ته هرڅي د تاسې اره استاد ورور ورسره لږه بجه وغږوه. یہی چې کله دا فقیر د خیمو مخ ته راغلی دی هغې لیارې باندې د نجاب چښتن ته ځي، د خپل مرشد سلام په ده ځي. چې کله د خیمو مخ ته تېرېږي الله اکبر. دوستانو نه پوهېږم ما سلام وي د حسین وړوکي لور ته څه د دښنو پوجونو کې خال ژړولي دي. یہی کله د خیمو مخ ته دغه فقیر تېرېږي د وړې بلبلې واړه واړه فریادونه یې واورېدو څه بابکه حسینه ډېره تږې یم. دوستانو ملامات در باندې ونه کو دا خبرې د ما برداشت نه بار وي. تاسې خو یې داسې اورو خو نه څه ما ته چا کړي دي هغه زور ما لیدلی دی هغه نه زه خبر یم. تاسې ته هغه پته نشته دی.
یہی چې کله د خیمو مخ ته تېرېږي کله یې وړه وړه فریادونه اورېدلي دي ایڅ پکیری یو ځل د خیمو مخ ته ناست دی د کربلا ریګې راخستې دي خپل سر کې اچولې دي خر و غرانګي زیږ شوی دی خپل ګریوانه ته یې لاسونه اچولي دي خپل ګریوان یې پرې پرې کړی دی د وړې بیبي په مینې ورباندې ملنګي راغلی دی دوستانو د وړې بیبي ملنګان خو کربلا میدان کې وو نیکه علي ورڅخه کچکول اچولی دی د پکیر یې یہی چې همدومره ده ورته یایي مولا حسین ته راغلی دی زړه کې تېره شوه څه فقیرانو باندې خو چا څه کلنګ نه وي لاړ شه د دخلو منځ کې